دی هغه مونځ وکئ، ضروري دغه مونځ وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کاکا جان ته وایي ای کاکا جانه داسې یو تحفه درته درکومه، داسې یو مونځ در کومه چې الله رب العالمین به ستا واړه غټ صغیره کبیره پټ ښکاره ټول ګناهونه به دې الله رب العالمین معاف کړي. هغه مونځ ته وایي صلات التسبیح. دا د صلات التسبیح مونځ تاسو خامخا وکئ، خامخا وکئ. نن به انشاءالله کوو، زه به هم کوم او تاسو به هم کوو به که نه انشاءالله. نیمه ګنټه پې لګېږي والله چې دا مونځ مې وکړو که نه ستاسو زړه کې به دومره سرور او دومره خوشحالي راشي، دومره به خوشحاله وئ که نه چې بس حد یې نشته دی، روح به مو خوشحاله وي. دغه مونځ به څنګه کوو؟ 4 رکعاته د صلات تسبیح مونځ د دې نیت به وتړو د 4 رکعاتو او به وایو چې نفل مونځ کوم یا صلات تسبیح مونځ کوم، څه خبره نشته دی. څنګه مو چې نیت وتړلو الله اکبر مو وکړو، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. دا مو چې کله ویل د دې نه بعد به 15 ځلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به 15 سواری وایو، 15 ځلې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به 15 ځلې وایو. د دې نه بعد به بیا الحمدلله وایو او قرات به وکړو، الحمدلله به وایو او بیا به سورت وایو. چې کله الحمدلله او سورت ویلي بیا به 10 پیري بیا دغه کلمات وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 پیري شوي. بیا چې کله رکوع ته لاړ شو، رکوع ته لاړ شو 3 پیري به سبحان ربي العظیم وایو، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم. بیا به 10 پیري دغه کلمات وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 پیري به دا وایو. 15 پیري شوي. بیا چې کله د رکوع نه راوچت شو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد. دا مو چې ویل بیا به 10 پیري بیا دغه کلمات وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 پیري شي. بیا چې کله سجدې ته لاړ شو په اوله سجده کې به 3 پیري سبحان ربي الاعلى وایو او بیا به دا کلمات وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 پیري بیا وایو. 15 شو. بیا چې کله کینو په سجده کې د سجدې په منځ کې چې کینو، سجدې منځ کې چې کله کینو، سجدې منځ کې کینو که نه 2 سجدو منځ کې موږ کینو نو په دې کې به بیا وایو 10 پیري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 شپېته. او بیا چې کله 2مې سجدې ته لاړ شو په 2مې سجدې کې 3 پیري سبحان ربي الاعلى او د هغې نه بعد 10 پیري بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 75 پیري په یو رکعت کې شو. 15 پیري په یو رکعت کې شو. اوس چې کله 2م رکعت ته موږ پاڅېږو نو په اول رکعت کې خو موږ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک ویلو. په 2م رکعت کې څوک دا وایي؟ نه، په 2م رکعت کې خدا نه وایي. نو په 2م رکعت کې به ډایرکټ ودرېږو او دغه کلمات به بیا 15 پیري وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې کله الحمدلله وایو سورت وایو د هغې نه بعد 10 پیري. بیا چې کله رکوع ته ټیټ شو رکوع کې 10 پیري. بیا چې کله رکوع نه اوچت شو بیا 10 پیري. بیا سجدې ته لاړ شو 10 پیري. د 2 سجدو په منځ کې کینو 10 پیري. 2مه سجده کې 10 پیري. نو په هر رکعت کې 15 پیري رالی. نو چې 15 پیري رالی نو ټول څو پیري شوي؟ 300. نو 300 پیري چې کله ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا مونځ مو وکړه الله رب العالمین به ستاسو واړه غټ صغیره کبیره پټ ښکاره ټول ګناهونه به مو الله رب العالمین معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کاکا جان ته وایي ای کاکا جانه وایي دا مونځ روزانه کوه که وس دې کېږي روزانه یې کوه، که روزانه دې وس نه کېږي هفته کې کوه، که هفته کې دې وس نه کېږي میاشت کې کوه، که میاشت کې دې وس نه کېږي کال کې خو یو پیره کوه که نه. نو څه مو خوښه ده نن به انشاءالله په دې باندې ټرای کوو دا به کوو که نه انشاءالله خامخا به دا مونځ کوو او دا مونځ چې وکئ
رب ذوالجلال ته پکې لږ وجاړئ اوښکې الله پاک ته توی کوي ټول سمندر چې توی کوي تانوي رحمه الله لیکلي ټول سمندر چې د الله په لاره کې توی کوي ټول سمندر دومره اوبه ورکوي ټول سمندر د الله په لاره کې توی کوي الله دومره پې نه خوشحالېږي د دې سمندر نه یوه قطره اوښکه راتوی کوي په دې باندې الله ډېره خوشحالېږي د هغه ټول سمندر د تویولو نه الله رب العالمین په دې یوه قطره اوښکه باندې ډېر خوشحالېږي الله رب العالمین دې په دې ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب ذوالجلاله کوم